بسم الله الرحمن الرحيم. مجاهد عابد زاهد ومتقي دغيرات او هيبة غريد دين حامي دا دنيا غرور تتندر اسماني یو فقر ساده انسان او غیرت یو نمبر د پای ته ټول اتنی وی محترم مفتی شریف الله صاحب د محترم حاجی عبدالجبار صاحبزی ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند افغانستان. محترم مفتی حاجی خان محمد صاحب د محترم حاجی اللهداد صاحبزی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند افغانستان. محترم مفتی عبدالوکیل صاحب د محترم حاجی عبدالقدیر صاحبزی ولسوالی گیزاب ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی عبدالرؤوف صاحب د محترم مولا سید محمد صاحبزی ولسوالی بغنی ولایت هلمند افغانستان. دا چې موسنی لک باغ چې سولې د دین دلالو نو خزانې سولې بلې مو وتل ژوند تر ډیوې سولې بلې مو وتل ژوند تر ډیوې سولې د دین د حسین گلشن ګلانو ته مبارک مبارک وایو مبارک فاضلانو ته مبارک مبارک هم د دارالافتا و مفتانو ته مبارک مبارک دا د قیومیه و فارغانو ته مبارک مبارک. محترم مفتی سمیع الله صاحب د محترم مولوی شمس الله صاحب زوی ولسوالی خاص روزگان ولایت ترین. محترم مفتی سمیع الله صاحب د محترم مولوی شمس الله صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم مفتی عزیز الله صاحب د محترم حاجی گوهر خان صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم مفتی عبدالحاجی صاحب د محترم حاجی داد محمد صاحب زوی ولسوالی گیزاب ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی محمد معروف صاحب د محترم حاجی شاهجهان صاحب زوی ولسوالی باغران ولایت هلمند افغانستان. صدر پا برخستری زاز قدم بلندی سود شان انداز قدم الا در کڑی ژوند راز قدم د مولوی لقب دی وگٹی آتلا قدم را واخل گولا قدم وی قدم را واخل گولا قدم دستار بندی دی مبارک سوال پاولا قدم را واخل قدم وی قدم را واخل گولا قدم. محترم مفتی حافظ محمد احمد صاحب د محترم حاجی محمد منیر صاحب زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم مفتی محمد انور صاحب د محترم حاجی شایسته خان نور الله مرقده زوی تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. محترم مفتی حیات الله صاحب د محترم حاجی عبدالقیوم صاحب زوی ولسوالی پنجوائی ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی عبدالرازق صاحب د محترم حاجی عبدالمنان صاحب زوی ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار. د خدای د دین خدمت کړي خدمت په محبت کې پیدا لار د جنت کې د لار د مختار تل د دین د محبانو تبریک سي حافظانو تبریک سي حافظانو فتاس مرنګم د دین گلشن دی عالمانو تبریک سي حافظانو تبریک سي فاضلانو. مدرسه قیومیه مکړه رنګینه شو ګلانو تبریک صفازیلانو تبریک صفازیلانو فتاسو مرنګین د دین گلشن دی عالمانو تبریک صفازیلانو تبریک صفازیلانو.
محترم مفتی حکمت الله صاحب، محترم مولوی عبدالحکیم صاحب زوی، ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار افغانستان. مفتی عین الدین صاحب، محترم حاجی محمد ظریف صاحب زوی، ولسوالی بالابلوک ولایت فرا افغانستان. محترم مفتی ذبیح الله صاحب، محترم مولوی اختر محمد صاحب زوی، ولسوالی گیزاب ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مفتی حکمت الله صاحب، محترم حاجی حیات الله صاحب زوی، ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار افغانستان. محترم مفتی عزت الله صاحب، محترم حاجی اسد الله صاحب زوی، ولسوالی گریش ولایت هلمند افغانستان. څوک چې د علم کړي طلب قدم حاصل وي رضا د رب قدم په ډېر اخلاص او په ادب قدم دشمن دی خوار صد علمی بخشی بلبل قدم را واخله گولا قدم وی قدم را واخله گولا قدم دستار بندی دی مبارک سوال پولا قدم را واخله گولا قدم وی قدم را واخله گولا قدم. او دا مفتیان صاحبان اوس په زلا دي، خو تر دوی مخکې د دوی رخصت اخلي د خپل استادانو څخه یو څو کړي د دوی ترجمه ده. د خوندونو زندګۍ پر خدای دې سپارم، د خوندونو زندګۍ پر خدای دې سپارم، خړې پړې طالبۍ پر خدای دې سپارم. ستا ملچاوه چې دومره منصب راکړ، ستا ملچاوه چې دومره منصب راکړ، مدرسې او شاګردۍ پر خدای دې سپارم. چې مو څومره مینه راکړل استادانو، چې مو څومره مینه راکړل استادانو، هاسایې هغې لړۍ پر خدای دې سپارم. د جهان پر منزلونو مې ور نه کړې، د جهان پر منزلونو مې ور نه کړې، راته ګرانې تر شاهي پر خدای دې سپارم. تعلم او سفر درنه بیل شوم، تعلم او سفر درنه بیل شوم، چې مې وتړل بګړۍ پر خدای دې سپارم. مسلم یار درنه مننه ډېره کاندم، مسلم یار درنه مننه ډېره کاندم. تشکر نړۍ نړۍ پر خدای دې سپارم، د خوندونو زندګۍ پر خدای دې سپارم، خړې پړې طالبۍ پر خدای دې سپارم. او دا مولوي صاحبان دي، اول ممتاز بدرجه الاعلی دي، 100 نمرې دي. محترم او تر هغه وروسته چې دي دوه مولوي صاحبان دي، هغه بیا د دواړو 99 نمرې دي. او ممتاز بدرجه الادنى نور ټوله دي، فقط یو دانه چې دي ممتاز بدرجه الاعلی دي. محترم مولوي غوث الدین صاحب، محترم حاجی عبدالظاهر اکا صاحب سوی، ولسوالی خاص روزگان ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مولوی عبدالوکیل صاحب، محترم حاجی عبدالقدیر صاحب زوی، ولسوالی گیزاب ولایت ترینکوٹ افغانستان. محترم مولوی عبدالواحد صاحب، محترم حاجی عبدالرشید صاحب زوی، ولسوالی گریش ولایت هلمند افغانستان. او محترم او دغه دوه درې څلور پنځه شپږ پنځه نفره دا بیا نمرې اته نوي دي، خو هغه درجه یې هغه ده. محترم مولوي عبدالواحد صاحب، د محترم حاجی محترم مولوي شاولی صاحب، د محترم حاجی رحمت الله کا صاحب زوی، ولسوالی سیوري ولایت زابل افغانستان. محترم مولوي محمود صاحب، د محترم حاجی محمد انور صاحب زوی، تحصیل برشور ضلع بشین بلوچستان پاکستان. محترم حافظ قیام الدین افغانی صاحب، د محترم مولوی جمال الدین افغانی صاحب زوی، تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله پاکستان. دا علم صفت مو حفاظت غواړي، دا منبر ساتل احساس او چت غواړي، د تقوا لباس او حقانیت غواړي، د تقوا لباس او حقانیت غواړي. داسې بختورو نیکبختانو ته مبارک مبارک، داسې بختورو نیکبختانو ته مبارک مبارک، وایو مبارک فاضلانو ته مبارک مبارک، هم د دار ابتا و مفتانو ته مبارک مبارک، دا د قیومیه و حافظانو ته مبارک مبارک. محترم مولوی عبدالقیوم صاحب، د محترم حاجی محمد صادق صاحب زوی، تحصیل چمن ضلع قلعه عبدالله بلوچستان پاکستان. محترم مولوی محمد گل صاحب،
د محترم حاجی عبدالستار صاحب زوی مرکز ولایت ترینکوټ افغانستان او دغه نور درې نفره چې دي د دې نمرې اووه نوي دي او درجه هغه درجه ده. محترم مولوي محمد ګل صاحب د محترم مولوي روح الله آغا صاحب د محترم شهید بادشاه آغا صاحب زوی خاص روزگان ولایت ترینکوټ افغانستان. محترم مولوي عزیز الرحمن آغا صاحب د محترم حاجی محمد حسین آغا صاحب زوی ولسوالی خاص روزگان ولایت ترینکوټ افغانستان. محترم مولوي محمد قسیم صاحب د محترم حاجی محمد اسماعیل آقا صاحب زوی ولسوالی چورا ولایت ترینکوټ افغانستان. د علم باغ دی نن سمسور دی قدم زکا دی مخ د لور زکا دی مخ د کور پر لور دی قدم زکا دی مخ د کور پر لور دی قدم درته ډالی د تندر عثماني غزل قدم را واخله ګل قدم وای قدم را واخله ګل قدم د سر باندې دی مبارک سوال پاول قدم را واخله ګل قدم وای قدم را واخله ګل قدم د سعادت د بخت څراغ دی زلو بل قدم را واخله ګل قدم وای قدم را واخله ګل قدم